بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، رفیع الله امیری متا سره د ایپنتون لخوانم. دوستانو نن به د ګرافیک ډیزاینینګ چې کوم شپږم الیمنت چې عبارت له فورم څخه د تاسو ته درس وړاندې کوم. فورم هم چې د دوستانو د ګرافیک ډیزاین د عنصر څخه شمیرل کیږي چې فورم 3D شکل ته وایي، یعنی د یو شیپ یا شکل 3D حالت ته فورم وایي چې په اوږدواله، لوړواله او ژورواله یعنی ډیپ باندې اندازه کیږي. دوستانو کله کله موږ شیپونو ته افیکټ ورکوو چې شیډو یا سورې له مهمو افیکټونو څخه شمیرل کیږي چې دغه شیډو یا سورې چې د دوستانو په 3D ډیزاین کې مهم رول لوبوي. دوستانو د ښه مثالونو لپاره راځو، بعضې عکسونه تاسو ته مې کاپي کړي دا تاسو ته ښیم. دوستانو دغه عکسونه چې تاسو ګورئ چې یو مربع شکل دی، بل مثلث شکل دی، بل چې دی دایره شکل دی چې دغه بغل کې که تاسو چرته وویني د سوري په واسطه باندې دا تاسو ته 3D شکل ښایي. مثال راځو دلته دوستانو چې دا په حقیقت کې دغه مثال چې دی دوستانو دا 2D یا فلټ ډیزاین دی. د ښه مثال لپاره دوستانو که چرته تاسو په کیبورډ په سر باندې وګورئ، تاسو ته دلته د لیپټاپ چې کوم کیبورډ دی دا 3D شکل تاسو ته ښایي. بل هم چې نن دوستانو که چرته دغه ګلاس ته ځیر شو، دغه بغل کې چې تاسو ګورئ د سوري په واسطه باندې تاسو ته 3D شکل ښایي. بل مثال چې دی دوستانو دغه شیپ دی چې د سوري په واسطه باندې تاسو ته دلته 3D شکل ښایي. بل مثال ته راځو دوستانو، دغه مثال ته که تاسو چرته ځیر شي دا هم په حقیقت کې 2D یا فلټ ډیزاین دی، ولیکن د سوري یا شیډو په واسطه باندې تاسو ته دا 3D شکل ښایي چې د شیډو افیکټونه دوستانو که چرته تاسو ورته ځیر شي، دغه د چاړه یا تیر چې کوم شیډو دی دوستانو دلته وګورئ. مثال دغه پټه چې دی د دې پټې لاندې که تاسو دلته وګورئ دلته سوري څخه استفاده شوی. بل راځو دوستانو د فورم له مثالونو څخه که چرته دغه فونټونو یا ټکسونو ته مونږ زیر شو، دا هم چنان د شیډو یا د سوري په واسطه باندې تاسو ته یو 3D شکل ښایي. بل مثال که چرته راشو دغه ټکس ته زیر شو دوستانو چې دا هم د سوري یا د شیډو په واسطه باندې تاسو ته یو 3D شکل ښایي. او بل مثال دوستانو که چرته دغه منظرې ته زیر شو، دا هم په حقیقت کې یو فلټ ډیزاین یا 2D ډیزاین دی، خو لیکن دا د سوري یا شیډو په واسطه باندې دا هم تاسو ته 3D شکل ښایي. چې که چرته ورته زیر شو دوستانو په دغه ونه چې کوم ډیزاین دی چې چپ طرف ته تاسو وګورئ د سوري څخه دلته ترې استفاده شوی. همچنان دغه غرونه چې دي دوستانو په یو طرف ته د سوري څخه ترې استفاده شوی چې په حقیقت کې تاسو ته هم دغه یو 3D شکل ښایي. د فورم د مثالونو نه پس راځو دوستانو د فورم ډولونو ته چې په دوه ډولو باندې ویشل کیږي چې عبارت له جیومټریک یا هندسي فورم څخه عبارت دی، او بل چې د دوستانو ارګانیک یا طبي فورم څخه عبارت دی. راځو دوستانو جیومټریک فورم یا هندسي فورم هغه فورم ته ویل کیږي چې د انسان په لاس باندې جوړ شوی وي او یو منظم شکل ولري. چرته د ښه مثالونو لپاره دوستانو دغه مثالونو ته ځیر شي چې دا ټول شیپونه چې دی یو منظم شکل او د انسان په لاس باندې جوړ شوی. بل فورم چې دی دوستانو ارګانیک فورم یا طبي فورم هغه فورم ته ویل کیږي چې تقریبا طبي شکل ولري. چې ښه مثالونو لپاره دوستانو دغه مثالونو تاسو زیر شي دوستانو، دغه څه چې دی دغه مثالونو کې تاسو وګورئ داسې یو منظم شکل نه لري او تقریبا داسې طبي شکل لري. دا دوستانو د ګرافیک ډیزاینینګ چې کوم شپږم الیمنت چې عبارت له فورم څخه تاسو ته مې وړاندې کړل. د نورو ویډیوګانو لپاره دوستانو زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کې کېکاږئ. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت لرئ. الله په امان.